فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. د کورنیو چارو وزارت اړوند د پلازمین کابل ولایتونه او امنیه قومندانه یو څلور ورځنی ستراتیژیک سیمینار نن په کابل کې پیل شو. پرتمینې غونډې ته د کورنیو چارو وزارت لومړی مرستیال الحاج مولوي محمد نبی عمري، د کورنیو چارو وزارت د عامه اړیکو لوی رئیس مولوي رحمت الله کاکازاده، د یاد وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانع، د لوړو زده کړو مسلکي مرستیال، د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز رئیس او نور مشران راغلي وو. د عامه اړیکو لوی رئیس مولوي رحمت الله کاکازاده د غونډې پرانیسته وکړه او ټولو ویاندویانو او نورو مشرانو ته یې د ښه راغلاست ترڅنګ د سیمینار په هکله خبرې وکړې. دلته دوه جګړې روانې وې. یوه هغه جګړه وه چې موږ یې په وړاندې مقابله کوله او خپلې وینې مو تویولې، خپل زامن مو شهیدانول، خپل کورونه مو ورانول او خپل ژوند مو داسې نه باله لکه ژوند، داسې ارزښت د هغو څه په حساب چې موږ دفاع کوله موږ دغه خپل ځه ته ارزښت نه ورکړی. دومه جګړه هغه فکري جګړه وه. مؤمنانو ورونو، موږ که څه هم په یوه جګړه کې لله الحمد بریالي راوواتو او کامیابه راوواتو، خو د دومې جګړې پړاوونه لا سخت دي، لا پیچیده دي او لا کار ته ضرورت لري. هغه دا چې فکري رغونه وکړو، هغه دا چې هغه مرجفون او د هغوی د ارجاف په وړاندې، د هغوی د اوازو په وړاندې، د هغوی د هغو باطلو مزعومو په وړاندې موږ مبارزه وکړو. وروسته د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال الحاج مولوي محمد نبی عمري هم وینا وکړه او د بیان د ازادۍ پر اهمیت یې د اسلام په رڼا کې له ګډونوالو سره معلومات شریک کړل. الله فرمایي چې علمه البیان، انسان ته ما بیان ورښودلی دی. دا الله تعالی په خپلو نعمتونو کې یو نعمت ذکر کوي. که چېرته بیان د انسان دپاره نعمت نه وای، د الله له طرفه رحمت نه وای، نو الله تعالی موږ ته عادي شیان نه ذکر کوي. الله دایما موږ ته هغه نعمتونه ذکر کوي چې د ده له خوا په موږ باندې شوي دي. انسان ازادي د بیان لري، شرعاً په دې کې شک نشته. خو کوم بیان کوم ازادي، یعنې د کوم بیان ازادي لري؟ د هغې بیان ازادي لري چې په هغې کې د شرایع الله، په هغې کې د اسلام د مقدساتو توهین نه وي کې. استاد مولوي عبدالهادي مجاهد، د خبریالانو ټولنې مشر حجت الله مجددي او د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز رئیس مولوي نعیم الحق حقاني د غونډې ګډونوال وو او په وار سره یې د اسلامي نظام په پیاوړتیا کې د رسنیو پر اهمیت رڼا واچوله او له ټولو ویاندویانو یې وغوښتل چې د قانون په چوکاټ کې کره او بې پرې معلومات په وخت سره د رسنیو سره شریک کړي. ورپسې د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر لطف الله خیرخوا هم جوړ شوي ستراتیژیک سیمینار ته وینا وکړه او د ملي ترمینالوژۍ په اړه د وینا ترڅنګ یې ویاندویانو ته سپارښتنه وکړه چې په پوره همغږۍ سره د کړنو او لاسته راوړنو په اړه معلومات د ولس سره شریک کړي. موږ او تاسې د خپل دین د یو ډېر تمدني اړخ ویاندویان یو. نړۍ په د تمدنونو په ټکر کې ښکیل ده، نړۍ د افکارو په ټکر کې ښکیل ده، نړۍ د ارزښتونو په ټکر کې ښکیل ده. او موږ او تاسو ته که د خپل نظام دغه اړخ معلوم وي په نظریاتي لحاظ باندې، نو موږ نظریې او عمل ته ډېر ښه جوړښت ورکولی شو او ډېر ښه کېدلی شي چې کوم خلک چې په فکري لحاظ باندې د موږ ټولنو ته سرایت کوي یا یې کړی دی، هغه خلک موږ او تاسې دفع. دا جګړه خو به تر قیامته پورې روانه وي، ټول به د یو بل پر ضد باندې د هر چا خوله خلاصه ده او هر څه به وایي. خو کمال په دغه ځای کې دی چې موږ او تاسې هغه د نظریاتي کمال ماده را سره پرته وي، د نظریاتي جمال هغه ډول باندې موږ او تاسې آګاه یو، هغه تشریح کړی شو. د رسنیو په استازیتوب ذبیح الله سادات او نجیب الله انورزي خبرې وکړې او د اطلاع رسولو د ډګر لارویان یې اسلامي ارزښتونو او ملي منفعتونو ته ژمن کسان یاد کړل. د غونډې په پای کې د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانع هم د بحث جنبندي وکړه او ویل: زه همیشه په خپلو خبرو کې وایم که هغه خبریالان دي او که زموږ د امارت مطبوعاتي مسؤلین دي، رسالت یو رسالت دی، واحد رسالت دی، هغه د حقایقو انعکاس، د لاسته راوړنو انعکاس،
د یو بل همکاري او د نظام د ملاتړ په پار هر ممکن اقدام مونږ کولی شو. الحمدلله اوس د اسلامي امارت مطبوعاتي مسؤلین هم لا پیاوړي شوي دي او په خپل مطبوعاتي چارو کې ښه پراختیا راغلې دي، ودې راغلې دي په مختلفو برخو کې الحمدلله. او رسنۍ هم موږ سره ډېر ښه همکار دي. موږ همیشه تل د دې همکاري نه منندوی یو او همیشه مننه به کوو. د یادولو وړ ده چې یاد ستراتیژیک سیمینار به 4 ورځې دوام وکړي او ویاندویان به له خپلو زده کړو د عمل په ډګر کې پوره ګټه پورته کړي.